دا کیسه د قرآن کریم په اړه دا د هغه چا په اړه ده چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مات کړ. بی میراثه شو محمد. دا د ابو لهب کیسه ده د سورة الکوثر. إنا أعطيناك الكوثر. مونږ اکثره په خپل لمنځونو کې سورة الکوثر تلاوت کوو. خو له بده مرغه یوازې کم شمیر کسان د دې تر شا پر معنا پوهیږي. کوثر څه شی دی؟ ولې الله تعالی کوثر نازل کړ؟ تا په دې اړه واورېدل تلها؟ هو د الله پر رسول وحی شوی کوثر. سبحان الله. او تر ټولو مهمه برخه هغه دا چې سورة الکوثر زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. راځئ چې په دې ویډیو کې ځان ور باندې پوه کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. د قرآن کریم له بشمیره ښکلاو څخه یوه یې دا ده چې د قرآن کریم د هر سورت د نازلېدو تر شا یوه ریښتینې کیسه پټه ده. خو د سورة الکوثر د نازلېدو تر شا کیسه نه یوازې دا چې انسان لړزوي بلکې د انسان زړه ماتوي. راځئ چې دا کیسه تر پایه وګورو. خو لومړی چینل در سره سبسکرایب، کمنټ او ویډیو در سره لایک کړئ. د مکې په یوه آرامه غرمه کې کله چې خلکو په خپلو کورونو کې آرام کولو د الله تعالی رسول په قراره ناست و. د ژړا غږونه اورېدل کېدل او د خټونو دیوالونو سره لګېدل. د هغه زوی عبدالله وفات شوی و. یو وخت هغه ماشوم چې د هغه په غېږ کې د آرام ساه اخیسته اوس بې ساه پروت و. خو یو سړي بیرون د دیواله شاته غوږ نیولی و. څه خبره ده ابو لهب؟ ما ته هم ووایه. صبر ولره عتبه، صبر. دا سړی بل څوک نه و بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره و. د هغه د مخ څخه هغه خوښي ښکارېدله چې ده احساسوله. او بیا هغه په خوشحالۍ سره چیغې کړه: بی میراثه شو محمد. محمد نسل ختم شو. محمد زوی نور نشته. هغه بی میراثه شو. د هغه غږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه داسې مات کړ چې له دې مخکې نه و مات شوی. هغه غلامانو ته خرماوې ورکولې، له خپلو ملګرو سره یې په خوښۍ خبرې کولې او هر چا ته به یې دا خبره کوله: آیا تا واورېدل؟ زما د وراره زوی مړ شو. بی میراثه شو محمد. د هغه خندا او د هغه आवाज لکه مار په هوا کې تاوېدل. خو الله جل جلاله خپل پیغمبر یوازې پرې نه ښود. هغه ته یوه ډالۍ ورکړل شوه، د سورة الکوثر د نزول ډالۍ. په دې صورت کې الله جل جلاله پیغمبر ته خطاب وکړ چې نه امیده کېږه ما، موږ تا ته کوثر یعنی خیر درکړ. او هغه څوک چې په هغه باندې مسخرې کوي چې ګواکې هغه بې میراثه پاتې شوی دی ځکه چې هغه خپل زوی له لاسه ورکړی دی، په حقیقت کې هماغه کس بې میراثه پاتې شوی. د الله رسول مسکی شو او زړه یې سکون وموند. خو جاهل په خپل جهالت کې خوشحاله و. هغه هیڅکله نه پوهېد چې الله تعالی به هغه ته له مرګ څخه بدتره سزا ورکړي. نو راځئ همدا اوس د ځان سره دا ژمنه وکړو چې سورة الکوثر به یوازې د دې په خاطر نه تلاوت کوو چې لنډ دی، بلکې د دې په خاطر به یې تلاوت کوو چې الله تعالی زموږ پیغمبر ته د ډالۍ په توګه ورکړی دی، د دې لپاره چې هغه پوه شي چې په دې مخلوقاتو کې د هغې شان دومره لوړ دی، دومره لوړ دی چې الله تعالی هغه ذات چې لوړ شان والا دی، هغه ذات چې په هر څه واکمني لري، هغه ته تسلي ورکړي. ابو اروا، آیا واده اورېدل څه؟ الله تعالی د نبی مقام نور هم اوچت کړی دی. د کوثر لومړی آیات دی انا اعطیناک الکوثر. په قرآن کریم کې د انا کلمه د هغه څه د ټینګار لپاره ده چې وروسته راځي. نو د لومړي آیات معنا ده بېشکه موږ تا ته کوثر درکړ. دا یوه ډالۍ ده. خو کوثر څه شی دی؟ یو حدیث دا یو سیند بیان کړی دی چې په جنت کې به د ملغلرو ترڅنګ تیریږي. چې اوبه به یې هیڅکله ختمې نشي. د هغې اوبه د شاتو نه خوږې دي او د هغې اوبه له شیدو زیاتې سپینې دي. دا کوثر دی. دلته د اعطیناکه
کلمې معنا د ډالۍ ورکول دي، خو هغه ډالۍ چې الله تعالی خپل پیغمبر ته ورکړې ده د دې لپاره ده چې هغه د خپلو کائناتو په سلسله مراتبو کې د خپل اهمیت څخه خبر کړي. هغه دومره مهم دی چې الله تعالی هغه ته په مستقیم ډول تسلی ورکوي. د هغه د درجو د لوړولو لپاره کوثر په جنت کې یو سیند یا یو حوض دی. خو د الله تعالی لخوا نورې ورکړل شوې ډالۍ کومې دي؟ الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قرآن کریم ورکړ چې دا نن زموږ سره دی او دا به تلپاتې وي. او د الله تعالی لخوا نورې ډالۍ څه دي؟ او تر ټولو لویه ډالۍ دا ده چې الله د نبي نوم تر قیامته ژوندی ساتلی، د خپل نامه سره یې د نبي نوم ذکر کړی. واقعي سبحان الله. پر دې سربیره الله تعالی هغه ته لورګانې ورکړلې په داسې حال کې چې جاهلانو به په هغه پورې خندا کوله چې هغه د میراث د وړلو لپاره زامن نه لري. خو حقیقت دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لورانو نمونه نن ورځ هم موږ په خپلو لورانو باندې او هغه ټولې په مینه یادوو. رقیہ، فاطمه. سربیره پر دې الله تعالی پیغمبر ته خپل ملګري یعنی صحابه د ډالۍ په توګه ورکړل. هغوی د هغه ترڅنګ ودرېدل تر دې چې په خپله خوښه ټپیان شو، یوازې د دې لپاره چې اسلام د حق لاره ده، ځکه چې دا د پیغمبر له لارې نازل شوی و. انا اعطیناک الکوثر. راتلونکی آیات دی فصل لربک وانحر. اوس چې ډالۍ ورکړل شوې څه باید وشي؟ تاسو اړتیا لرئ چې د خپل رب عبادت وکړئ او قربانۍ وکړئ. په نړۍ کې عموما د عبادت دوه ډولونه دي، یو شخصي عبادت دی او بل عمومي عبادت. شخصي عبادت موږ چې کله لمونځ کوو دا شخصي عبادت، او موږ په عامه توګه عبادت کوو کله چې موږ قرباني کوو او غوښه یې له نورو سره شریکوو او کله چې موږ د یو چا سره مرسته کوو. الله تعالی په دې آیت کې د دواړو عبادتونو یادونه کړې ده. دلته د ونحر معنا د قرباني ورکول. له همدې امله لوی اختر د نحر د ورځې یعنی د قربانۍ د ورځې په نوم هم یادېږي. فصل لربک وانحر. عبادت وکړه د خپل رب او قرباني ورکړه. او دریم آیت دی ان شانئک هو الابتر. علما وایي چې د شانیه کلمې معنا د دښمني. چیرې چې انسان په دښمنۍ کې خپل عقل له لاسه ورکړي، په داسې حال کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې یو کوچنی ماشوم وفات شوی و. دې کس ابو لهب له دې څخه خوند اخیستلو، د خوښۍ څخه یې خیراتونه ویشل، خلکو ته یې خرماوې ویشلې. هغه ټول عقل له لاسه ورکړی و. که په یو چا کې ذره انسانیت هم وي هغه داسې نه کوي. نن ورځ د دې یو لوی مثال په اسرائیلو کې لیدل کیږي، چیرته چې دوی په فلسطین کې کوچني ماشومان، ښځې او بوډاګان وژني. دا شانیه ده، یوه شدیده کرکه چیرې چې د انسان عقل کار کوي، چیرې چې هغه د خپل تکبر، کرکې او نفس لخوا تباهۍ ته وړل کیږي. الله تعالی فرمایي ان شانئک هو الابتر. او هو دا خلک چې ویل یې چې تاسو بې میراثه پاتې شئ، همدغه خلک به د همدې برخلیک سره مخامخ وي. د هغوی ریښې له بیخه ویستل شوي دي. هیڅوک نشته چې هغوی یاد کړي او هغوی ته دعا وکړي. نن ټوله نړۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه پیژني، او که څه هم موږ ابو لهب پیژنو خو نوم یې د نورو لپاره یو عبرت دی. خو نن ورځ زموږ په ژوند کې دا صورت څه ارزښت لري او موږ څنګه کولی شو چې دا صورت په خپل ژوند کې عملي کړو؟ کله کله چې په موږ سختې شیبې راشي، سخت حالتونه را باندې راشي، خلک به په موږ باندې مسخرې وکړي. کله به زموږ لورګانې پیدا کیږي او زوی به مو نه پیدا کیږي. اکثر داسې خلک شته دي چې لورګانې پیدا شي، خپلې مېرمنې ته په قهر او په غوسه باندې وي او هغې ته وایي چې ولې دې لور وشوله. په داسې حالت کې موږ او تاسې بیا د ابو لهب په لاره روان یو. ابو لهب څه ویل؟ محمد نسل ختم شو، محمد زوی نور نشته، هغه بې میراثه شو. او هغه پر دې باور و چې د سړي میراث یوازې د هغه زامن وړلی شي. او افسوس په موږ او تاسو کې هم داسې خلک شته دي چې هغوی فکر کوي چې لورګانې یو بوج دی. په حقیقت کې لورګانې یو نعمت دی. هغوی باور لري چې یوازې زامن کولی شي د دوی نوم روښانه وساتي. پام کوئ، خپل ځان له داسې جهالت څخه وساتئ. په قرآن کې د حکمت د پوهېدو هڅه وکړئ، او کله چې هم په یو بل چا باندې سخت حالت راځي د هغوی ترڅنګ اوسېږئ، هغوی ته تسلي ورکړئ. ډیری وخت موږ یو چا ته د تسلي ورکولو پر مهال بیړني کیږو،
خو کله چې هغه کس سمدستي ښه نشي نو موږ تنګیږو او موږ په غوسه کیږو. داسې مه کوئ. هغه کس پوه کړئ چې تاسو د هغه سره یې، لکه څنګه چې الله تعالی خپل رسول ته یوازې په 3 آیاتونو کې تسلي ورکړه. اوس زموږ لپاره کوثر څه دی؟ زموږ لپاره کوثر زموږ روغتیا ده، زموږ کورونه دي، زموږ ماشومان دي، زموږ فارغ وخت دی او هر هغه څه چې موږ ته راکړل شوي دي زموږ لپاره کوثر دی. کله چې تاسو شاوخوا وګورئ، ځینې داسې خلک شته دي چې د روغتونونو مخې ته په راراو باندې ویده وي، او داسې خلک شته دي چې په هدیرو کې شپې تیروي او د خپلو هغو عزیزانو لپاره دعا کوي چې له لاسه یې ورکړي دي. نو د خپل ژوند له کوچنیو ستونزو څخه مه ناهیلي کیږئ. خپل نعمتونه وشمیرئ. د الله تعالی هغه ډالۍ چې تاسو ته یې درکړي دي هغه وشمیرئ، هغه حساب کړئ، هغې ته فکر وکړئ. په دې توګه موږ کولی شو سورة الکوثر په خپل ژوند کې عملي کړو. زه هیله لرم چې په دې اړه به پوه شوي وئ او دا ویډیو به مو خوښه شوي وي. که مو دا ډول ویډیوګانې خوښیږي نو حتما په کمنټ کې راته ووایئ. چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. جزاکم الله. السلام علیکم.